سبا به لوړ چنار ته خیږم باد به پوښتم چې جانان څه ویلي دي نه. د سولې پیغام راډیو درنو اوریدونکو او دغه راز پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې زموږ ګرانو مینوالو او لیدونکو سلامونه مو یو ځل بیا د شنه زمبر له ښکلې سیمې څخه ومنئ. همداشې به د شنه زمبر تر هغه چنار لاندې موږ ولاړ یو چې ډېره پخوانۍ سابقه لري او ډېر مشهور چنار دی. زمبر په چنارونو هم مشهور دی سکندر صاحب. نو چنار ما چې ولیده دغه ډډه یې له ځانه سوې ده، نو ما ته د مصطفی سالک یو بیت را یاد شو چې د ګوګل دنیا مې پټه پټه سوځي، د ګوګل دنیا مې پټه پټه سوځي، ښایي اوس به سربلند لکه چنار شم. یو د سعود صاحب هم یو بیت و، سلامت ګودر په بیه رانه غواړي، زه سودا د یو چنار کولی نشم. بل د ملنګ صاحب هم دی موږ تاسو د لنډۍ له چنارو لوګي اوچت شول، د ملنګ محبت اور دی لګولی. زیارمل صاحب هم راغی، غواړو چې زیارمل صاحب سره هم وغږېږو. کوم بیت درته یاد دی؟ کاروان صاحب یو بیت په د چنار پورې را یاد شو چې چوپ شمه که ووایم که چې دنګه یاره تا ښیم، خلک راته وایي چې کاروانه چنار سمانه. ډېره دا یو بیت یې راته یاد و. دلته به سکندر صاحب خوښه دې نه ده چې له ځینو ځوانانو سره یو ځل بیا وغږېږو؟ نور خو به خدای به په خپله مازدیګر کې د چنارو سیورو ته مه ګورم، څوک سرونه یادوي خو سیوري دي اصلا. یو د دې سیمې اوسېدونکی دی، غواړي چې یو څو بیتونه له ما سره شریک کړي، خو اول پوښتمه یې چې نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد صدیق دی او تخلص مې کامران دی. کامران صاحب بیتونه څه رقم بیتونه دي چې ته غواړې؟ بیتونه خو د دې سیمې د ښکلا په اړه دي، لکه څرنګه چې تاسو وویل چې د دې سیمې ډاډ موږ ته راکړی او ملک صاحب په خپله ډاډ درکړو، نو د دې په اړه یو څه بیتونه درته وایم. مهرباني. هر کله راشئ د ننګو کلي ته راشئ، هر کله راشئ د ننګو کلي ته راشئ، د دنګو چنرو کلي ته راشئ، هر کله راشئ د ننګو کلي ته راشئ، د دنګو چنرو کلي ته راشئ، چې تل یې دغه خاوره په غیرت باندې ساتلې، چې تل یې دغه خاوره په غیرت باندې ساتلې، د هغو میړنو کلي ته راشئ، هر کله راشئ د ننګو کلي ته راشئ او د دنګو چنرو کلي ته. ډېر علي کامران صاحب، مونږ به بیا هم راځو، بل ځل به مو ته بیا به ډېر شعرونه وایو، کتابچه به راسره وي، کوم شعر خو لیکې انشاءالله ډېر وخت نه یې لیکم، په دغه ځای کې مې لیکلی دي او په دې غونډیو کې هر ځای. چنار ته دې کوم یو بیت نه دی لیکلی شعر؟ لیکلی مې دی، هغه به پیدا کړم. ټپې درته یادېږي؟ تک تک کې به یوه ټپه راته وایي، ځکه چې بیا پناه کېږي بیا په مخه. خامخا یې ووایم. یوه ټپه به وایي. بخته یاري راسره وکړه، بخته یاري راسره وکړه، جانان د بل لاس ته ورځي چې زما شي. های بخته د خدای لپاره ویښ شه، بخته د خدای لپاره ویښ شه، څوک تر قیامته پورې نه کوي خوبونه. او یار ته مې رننګ آوټ ورکړو، یار ته مې رننګ آوټ ورکړو، د منډې ځای نه و بې ځایه هڅېدمه. ډالۍ که زه د یار په مخ کې په څلور کتابه پړې یم، زه د یار په مخ کې په څلور کتابه پړې یم، هسې د دنیا ګډلې خورم خو نوره مړ یم. سکندر صاحب هم اوس یو بیت تا ته ډالۍ کوي. خپل صبري مې هر وخت دی لیدلي، خپل صبري او د زمبر خلک مې هر وخت دی لیدلي، زه د ستاسو په لیدلو پسې مړ یم. بیخي جانانه سړی دی. ګرانو لیدونکو او همدغه راز د سولې پیغام راډیو اوریدونکو، بیا به هم دغې سیمې ته راځو، همدغه ځوان سره به بیا هم خبرې کوو. کور د ودان ستا فکر کومه چې چیرې کار دی، ځکه بیړه دي ملک سره ځم. کوم ځای پورې؟ ملک صاحب سره. مهرباني، بخیر لاړ شئ، بخیر لاړ شئ. د دغه سیمې یو څو نور ځوانان هم عبید صاحب خوښه دې نه دی چې وایي دغه بیتونه خو ډېر ښکلي ښکلي بیتونه وایي، ځکه چې دوی طبیعت سره منظر سره نږدې دي، شنو ساحو کې ژوند کوي. ښه